کابل کې دې کورنۍ سره څه وشول، نه بخونکی وحشت او جنایت. د مطلب شریکولو مخکې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د کابل جمال مینه کې د یوې کورنۍ وګړي وژل شوي. دا چې دا پیښه څنګه رامنځته شوي دلته یې در سره شریکو. د شپې شاوخوا 2 بجې وې یا د کورنۍ د پیشلمي لپاره پاڅېدلې وه چې په دې مهال یو شمېر وسلوال کور ته دننه کېږي. لومړی د کورنۍ دغه د ګلالیو ماشومانو په خوله بالښت ږدي او وژني یې. په دې حال چې د دوی مور پوهیږي دوی هم وژني، نو خپل د غیږ ماشوم د تخت لاندې پټوي تر څو هغه ونه وژني. چې همداسې کیږي، وسلوال د دوی خونې ته دننه کیږي او د ماشومانو ځوان مور او پلار په ډزو وژني. چې خوشبختانه هغه ماشومه چې د تخت لاندې پټه کړل شوې وه ژوندۍ ده. په همدې مهال د دې ځوان خینه هم د دوی کور کې میلمه وي، هغه هم وژني. بیا ورپسې د کورنۍ مشر پلار او مور وژني او وسلوال پرته له دې چې یا د کورنۍ پیسې، سره زر او 2 موټرې ځان سره یوسي په تیښته بریالي کیږي. یا د کورنۍ وایي چې دوی د هیڅ چا سره شخصي دښمني نه لري او نه پوهیږي چې دا جنایت چا کړی. تاسو فکر کوئ چې د اشرف غني حکومت کې ولې کابل د قتلونو په مرکز بدل شوی او حکومت یې ولې مخه نه نیسي؟